بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه درنو افغان ورونو خویندو. زه به هڅه کوم چې په دې وینا کې د زړه د ناروغیو په هکله د غم مخنیوي په هکله او د ځینې ناروغیو درملنې په هکله معلومات په ساده ژبه کې تاسو ته وړاندې کوم. نو لکه څنګه مې وویل زما د وینا موضوع د زړه ناروغۍ مخنیوي او درملنه ده. دې نه مخکې چې د زړه په ناروغۍ خبره وکول دا چې روغتیا څه اهمیت لري. پښتو کې یو متل دی وایي روغ صحت چې دی نیمه باچایي ده او دا رښتیا ده ځکه چې کله چې روغ سړی ناروغ شي نو بیا وایي چې نه دا نیمه نه پوره باچایي ده. اوس دا نیمه باچایي یا پوره باچایي څنګه ترلاسه کیږي دا به زما د دې وینا موضوع وي. بل دا روغتیا موږ څه ته وایو؟ موږ ته هر هغه سړی چې هغه ګلابي مخ لري هغه روغ ښکاري، خو داسې نه دی. روغتیا ځان ته مختلف اړخونه لري چې هغه باید وکتل شي. د فزیکي روغتیا لکه چې یو سړی روغ ښکاري دغې نه پرته د روغتیا فکري اړخ دی چې انسان د فکر اعتبار سره دی روغ دی، همداراز روحي اړخ دی چې د احساساتو اعتبار څخه دی روغ دی، او تر ټولو مهمه د روغتیا ټولنیز اړخ دی چې فرد او ټولنه یو بل سره تړلي دي. په روغتیا کې هم د فرد صحت په ټولنې او د ټولنې صحت په فرد باندې اثر لري او دا په مختلف مواردو کې ثابت شوې خبره ده چې یوه ناروغه ټولنه کې به روغ سړی نه او همدا راز چې که ناروغان ډېر زیات شي نو ټولنه هم ناروغه کوي او دا مثالونه ښه زموږ وطن افغانستان دی. راځو روغتیا یو دوامداره پروسه ده چې په کې مختلف فکتورونه خپل اغیز او اثر ښایي. لکه روغتیا کې د چاپیریال یو ډېر مهم اثر دی چې په کوم ځای کې ته ژوند کوي، هلته امکانات، هلته هوا، هلته خوراک، ډوډۍ، د خلکو عقاید دا اثر کوي ستا په روغتیا باندې. همداراز دود دستور کنه د مختلف قومونو ملتونو چې هغوی څه خوري څه خوښوي، د هغوی خوراکي توکي او دودونه څه شی دي دا په روغتیا اثر لري. لکه مثال ورکړم لکه جنوبي اسیا خلک دوی په خپل ډوډۍ کې خواږه، مټایي، غوړ، پراټې دا ډېر خوري کنه، هغه بیا اغیز لري که موږ هم کاروو ځینې خلک. همداراز ځانګړي عقاید د خلکو چې دي هم په روغتیا اثر لري. بل چون زما د خبرو موضوع زړه دی نو زړه کې دوه مهمې خبرې دي چې هغه یو قلبي وړتیا یا د زړه وړتیا زه ورته وایم او یو قلبي روغتیا ده. د دواړو کې څه فرق دی؟ قلبي وړتیا چې انګریزان ورته کارډیوواسکولر فټنس وایي، معنا دا د زړه مثال په بدن کې داسې دی لکه د انجن مثال چې موټر کې دی کنه. فراري ځکه قیمت دی چې فراري ډېر قوي انجن لري کنه، او مزدا به ځکه دومره ګرانه نه چې انجن کمزوره دی. نو همدارنګې د یو چا زړه چې ډېر قوي دی هغه هغومره د یو ښه موټر په رقم ښه منډه وهلی شي، او د چا چې انجن یا زړه کمزوره دی هغه 2 دقیقو پس ته نو بیا ساه یې ختلي. او دا د زړه وړتیا چې دی په دې منحصره د یو چا زړه څومره روغ دی، دغه سږي څومره روغ دي، او دغه بدن نور غړي یا حجرات څومره زر د اکسیجن نه استفاده کولی شي. نو دا د یو چا د قلبي وړتیا یو اندازه ده. او اسانه دا ده چې یو چا ته چې وروره لږ منډه ووهه او چې دی څومره منډه وهلی شي نو هغومره به دغه قلبي وړتیا ښیي. او یوازینۍ لاره دا منډه، ځغاست یا سپورت دی چې موږ کولی شو خپل قلبي وړتیا ښه کړو، ځکه د ژوند سره دا یو منسلک شی دی چې د چا قلبي روغتیا څومره ښه وي دی هغومره اوږد ژوند لري، او چې څومره ټیټه وي هغومره به د ژوند رالنډ وي. راځم قلبي روغتیا او د قلبي ناروغۍ احتمالي خطر ته. نو قلبي روغتیا معنا ده چې د یو سړی چې تاسو ته روغ ښکاري آیا د هغه زړه هم روغ دی؟ دا معلومات موږ ته څنګه کیږي؟ ځکه موږ خو د چا زړه خو دننه بند دی، موږ ته ښکاري نه، او د چا رنګ موږ ته ښکاري چې زیړ دی یا سور دی که نه. قلبي روغتیا معنا ده چې آیا د زړه کې دننه دغه رګونه کار کوي، دغه عضله کار کوي، دغه والونه کار کوي. د دې اندازه او بیا د یو چا احتمالي خطر چې زه تا ووایم چې ته ما سره روغ سړی ښکارې، خو په راتلونکي 10 کلونو کې د دې احتمال یا امکان څومره دی چې تا ته د زړه حمله وشي که نه. دا شی و سړی به وایي چې راتلونکی خو موږ ته نه دی معلوم، خو موږ د ساینسي معلوماتو په رڼا کې دا معلومولی شو چې د دې شي امکان لږ دی، اوسط دی، ډېر زیات دی. او دا اندازه موږ دې نه کولی شو چې یو سړی عمر څومره لري، د هغه نورې ناروغۍ لکه لوړ فشار، لکه چاغوالی، لکه شکري ناروغۍ دا لري که نه لري، دی سپورت یا منډه وهي که نه وهي، سګرټ څکي که نه څکي. د دې مختلف فکتورونو په رڼا کې موږ دا اندازه لګولی شو چې د دې سړي د زړه د حملې یا د زړه د ناروغۍ امکان په راتلونکي کې ډېر زیات دی یا ډېر کم دی. ستاسې خپل جی پي یا ډاکټر چې دی په دې کې تاسو سره مرسته کولی شي او دا درته ویلی شي، ځکه چې مخنیوي کې دا ډېر مهم رول لري. دې نه مخکې چې د زړه په ناروغۍ خبره کوو په مختصره توګه د زړه په هکله درته وایم. نو زړه چې دی لکه څنګه تاسو وینئ
زړه خپل ځان ته رګونه لري لکه خی رګ او کیڼ رګ. دا رګونه د زړه دپاره ډېر مهم دي چې زړه وینې ته اړتیا لري چې په خپله دنده پر مخ بوځي. دې تر څنګ زړه چې دی د رګونو نه پرته 4 کڅوړې لري، ښي پورتنۍ کڅوړه، ښي لاندنۍ کڅوړه، کیڼه پورتنۍ کڅوړه، کیڼه لاندنۍ کڅوړه، او د کڅوړو ترمنځ دا والونه یا ورونه دي چې د وینې په یو خوا کې چې د بهیر پرېږدي. او نو دې نه پرته زړه چې د یو برقي سیستم هم لري چې په دې انځور کې نه دی ښودل شوی چې هغه په دوامداره توګه زړه د حرکت چې دی ممکنه کوي. د زړه ناروغي دغه 4 برخو یو برخه ده، خو تر ټولو عامه ناروغي چې هغه انسانان وژني هغه د زړه د رګونو ناروغي ده چې دغه د کبله د زړه حمله واقع کیږي. نو زه په راتلونکي وینا کې چې کله د زړه ناروغي وایم نو زما هدف ونه د زړه د رګونو ناروغي ده وبخښئ چې هغه تر ټولو زیاته عام ده. د زړه ناروغي یو نړیوال ناورین دی. په نړۍ کې په هر ځای کې بالخصوص په پرمختللې نړۍ او وروسته پاتې نړۍ کې هم انسانان تر ټولو زیات د زړه د ناروغۍ له کبله مري. دا د روغتیا د نړیوالې ادارې احصایه ده د 2004 کال چې تاسې وګورئ چې په دې کې د زړه د ناروغۍ له کبله څه د پاسه 12% خلک مري. دا هغه 10 مهمې ناروغۍ دي چې په نړۍ کې انسانان ورنه مري او په دې کې تر ټولو زیات انسانان د زړه د ناروغۍ نه مړه شوي دي. او هغه نه وروسته که وګورئ هغه د عصبي فلجي ناروغۍ له کبله دي چې د دواړو فکتورونه یو دي، لکه لوړ فشار سګرټ چې هغه د زړه حمله کوي نو هغه فلج هم کوي. نو موږ ویلو شو چې په نړۍ کې هر 5م سړی کابو د زړه د ناروغۍ یا ورسره اړوند مشکلاتو له کبله دی مړ کیږي. نو یو لوی مشکل ده په نړۍ کې. په دا انګلستان کې د کال 2 لک د پاسه خلک د زړه د حملو له کبله مري. اوس دا دی چې دغه نړیوال ناورین یا د زړه ناروغي چې ټوله نړۍ ونه په مشکل کې اخته ده دا څنګه منځته راغله که نه؟ نو که تاسې وګورئ په نوي عصر کې انسان 2 وسلې داسې پیدا کړي چې ځان یې پرې برباد کړي. یوه چې دی وسله پیدا کړه چې مختلف شکلونو کې چې ځان پرې ووژني. د هغې تر څنګ د انسان بل اختراع چې دی هغه زه ورته د مرګ مثلث وایم چې دا هغه مثلث و چې انسان په خپله ځان ته جوړ کړي اوس همدې مثلث نه دی مري. هغه دا چې کله انسان د دې مرګ نه خلاص و یا د دې د لارې نه یې ډوډۍ پیدا کړه نو دی چاغ شو. دی چې چاغ شو نو دی لټ شو. دی چې لټ شو نو دی وخت تېرېدی دپاره یو شی ورته پکار و د ځان ته نشه پیدا کړه چې کله 3 واړه فکتورونه سره یو ځای شو نو دا د مرګ سبب ګرځو. نو که په تاریخ کې وګورو یا انسان د دې حال نه مړ دی او که وګورې نو انسان ډېر پرمختګ نه دی کړی خو فقط دا چې له دې حال نه دې حال ته راغلی او دا دواړه حالتونه مرګونې دي. نو دا یو تضاد دی د انسان د پرمختګ د فلسفې چې تفصیل کې به نه ځم. د زړه د ناروغۍ اساسي علتونه څه شی دي؟ اساسي علتونه لوړ فشار، سګرټ څکول، د شکري رنځ، فزیکي حرکت کمښت یا منډه نه وهل، چاغوالی، په وینه کې لوړ کولېسترول یا غوړ او ځینې ارثي دي یعنی د ارثیت د لارې د چا په کورنۍ کې چې ورور یا سوګې په د 15 کلونو د کم عمر کې مړ شوی نو امکان دا ده چې هغه ته به د زړه ناروغي پیښیږي. او دلته تاسې شمېرې وینئ چې دا ښیي چې په نړۍ کې څومره خلک د دې فکتور له کبله مري. لکه په نړۍ کې ټول زیات انسانان په دې فکتورونو کې د لوړ فشار د وزن له کبله مري چې هغه کابوس د پاسه 12% دي. همدارنګ د نورو سلنه هم تاسې کتای شي. دا 3 شیان چې ما دلته ښودلي دي یعنی غوړ، خوږه او مالګه. بیا ما ورته ویلي 3 مرګونې لذتونه. په دې چې غوړ، خوږه او مالګه زموږ د غذا یا ډوډۍ 3 اساسي برخې دي چې هغې نه پرته ژوند نشو کولی. یو خو دا چې زموږ په د انرژۍ ټول اړتیاوې چې دي هغه په دې کې دي ځکه دې نه پرته ژوند ممکن نه دی. او د خوراک او د غذا چې هر رقم خواړه پخوي دغه خوند هم په همدې 3 وړو شیانو کې دی. خو بدبختانه همدا 3 وړه شیان انسان وژني. او د زړه د ناروغیو اساسي هدف او علت هم دا هغه دي، دا 3 خوراکونه دي. ځکه انسان په 4 ساعتو کې چې څومره انرژي ته اړتیا لري که دغه نه زیاته انرژي داخي نو هغه انرژي چیرې ځي؟ هغه انرژي د چاغوالي په صورت کې راجمع کیږي او دا هغه چاغوالی دی چې انسان وژني په ساده ټکه کې. من دلته ما لاندې د قابل پلو انځور ایښی دی. دا هغه خوږ شی دی چې موږ ټول پرې مین یو که نه. نو دا شی داسې دی چې په افغانستان کې به زموږ خانانو په اونۍ کې 1 ورځ خوړه، زموږ غریب متوسط خلکو به په میاشت کې 1 ور خوړه او غریبانو په کال کې 1 ور د خیرات یا د واده په مناسبت خوړه. دلته دا شی ډېر ارزانه دی او که څوک یې وغواړي په ډېر ارزانه قیمت هره شپه یې خوړلی شي. نو ځینې غازیان دا هره شپه خوري. نو چې دا هره شپه خوري نو بیا پایلې دا دي او نو دې پایلې بیا مرګ او مشکل دی.
دلته ما ښودلی دی چې خواړه یا غذا څومره مهمه دی. په نړۍ کې د زړه د ناروغیو له کبل د چاغوالي او د زړه ناروغیو له کبل نه ټولو زیات خلک په امریکا کې مري که نه، او انګلستان چې دی په 3 نمبر باندې دی. نو امریکا ته چې وګوري، دلته د امریکا کې یو رستوران ته نوم یې دی هارټ اټیک ګریل، د زړه د حملې رستوران، چې معنی لاړ شه ډوډۍ وخوره چې مړ شي که نه. په دې رستوران کې دوی څه شی ورکوي چې انسان مړ کېږي؟ نو دا قسم برګرونه دي که نه، دا نومونه یې ګوره سنګل بایپاس برګر، دا د زړه د جراحي په اساس ایښي دي چې 1 رګ عملیات غواړي، 2 رګ عملیات غواړي، 3 غواړي که 4 غواړي که نه. نو بیا دا شی چې وخورې نو بیا معنا چې مرګ ته به تیار ناست دی. د دې په پرتله که موږ وګورو، ما د مدیترانې خواړه یا ډوډۍ ایښې دی که نه. مدیترانې خواړه د هغه سیمې چې هغه د مدیترانې د بحیرې تر څنګ دي، لکه اطالیا، سویلي فرانسه او دغسې یونان قومونه. دلته د خلکو اوسط ژوند د امریکا په پرتله ډېر ښه دی، او خلکو د ژوند کوالټي چې دغه هم ډېره ښه دی. دا ولې دوی خلک هم داسې د خواړه خوري چې د هغوی صحت ښه دی او ژوند یې ښه دی. نو که تاسې خوړو ته وګورئ چې د مدیترانې خواړه هره ورځ چې خوړل کېږي هغه دا شیان دي لکه ډوډۍ، وریژې، خو پلاو نه، معنا عامې وریژې چې پکې شوي، او د دې تر څنګ سبزیجات، میوه، اولیف یا د زیتون غوړ، ماسته، او په اونۍ کې یو څو ورځې لکه ماهی، هګۍ او خواږه او غوښه چې دی سره غوښه په اونۍ کې 1 ورځ زیات تر زیات. نو هغوی چې دا خواړه خوري نو ځکه د هغوی صحت ډېر ښه دی. دې نه موږ معلومولی شو چې امریکایي خواړه ولې په امریکا کې د قلبي مړینې شرحه دومره لوړه او په مدیترانې سیمه کې ډېره ټیټه ده. نو موږ افغانان باید هڅه وکړو چې دا خواړه خپل کړو او خپل، چون موږ چاپېریال بدل شوی دی اوس د افغانستان په غریزه سیمه کې موږ نه اوسېږو، منډې نه وهو، نه غر شته نه غونډۍ شته، دلته هوار میدان دی او دومره خلک مصروف هم نه دي او نه ډوډۍ دپاره دومره څوک منډه وي. نو ښه ده چې موږ خپل خواړه دې خوا ته راواړو، ځکه چې دا خواړه د روغتیا دپاره ښه دي، نه چې پراټې او پلوونه هر وخت دي. چاغوالی که نه، د زړه د ناروغۍ لکه څنګه چې ما ویل یو ناورین دی، دې سره اړوند چاغوالی هم یو بل ناورین دی که نه. دا هغه لوی مشکل دی چې د قلبي ناروغۍ تر شا ولاړ دی. نو چاغوالی یو نوی رنځ دی. زموږ ستاسې په ټولنه کې دا دومره مشکل نه و، ځکه چې هلته چاغ خلک ډېر کم دي که نه، او که څوک چاغ هم موږ چې زه دا ښه دی په غوښو پټ دی که نه. خو چاغوالی یوازې په غوښو پټېدل نه دي، ځان سره ډېر نور مشکلات لري. تاسې دې ګراف کې وګورئ، دا د روغتیا د نړیوالې ادارې احصایه ده. د بیا ښیي په 1980 کې د چاغوالي فیصدي 15% وه په نړۍ کې په نارینهو کې. بیا 2002 کې دا یو دم زیاته شوه، 10 ته ورسېده کابو، او 2012 کې دا کابو 25 ته رسېدلی دی. نړۍ هر 5م سړی چاغ دی. نو که دا شی په همدې رفتار سره روان په 2015 کې به ډنګر سړی په سترګو نه وینئ، او که څوک وویني نو هغه به نیسي میوزیم کې به کېږدي چې خلک ننداره وکړي. حد اقل دا شی په غربي نړۍ کې خو به دا به سیناریو وي. دې تر څنګ چاغوالی څه مشکل لري؟ آیا وازګه سړی پټ دی او بس خلاص؟ نه، وازګه چې د مختلف کیمیایي هورمونونه او دغسې مواد خارجي چې هغه د بدن د سر نه نیولې تر پښو پورې هر ځای اغېزمن کوي. لکه چاغوالی لوړ فشار کوي، لوړ فشار سړی وژني، د قلبي حرکت. چاغوالی د شکري رنځ پیدا کوي. په نړۍ کې څومره خلک چې د شکري ناروغۍ خپره شوې ده، لوی علت یې چاغوالی دی. چاغوالی غوړ زیاتوي او د زړه رګونو کې دننه غوړنې زخې جوړوي چې هغه د زړه حملې باعث کیږي. چاغوالی د ځینې سرطانونو باعث کیږي. نو چاغوالی یوازې په غوښو پټېدل نه دی، بلکې لوی صحي مشکل دی، ګواښ دی. بل لوی مشکل لکه څنګه ما مخکې اشاره وکړه چې انسان کوم نوي اختراعات کړي وو، په کې یو سګرټ هم و چې سګرټ باندې د ځان مړ کوي. نو سګرټ چې وګوري د سر نه نیولې تر پښو پورې د بدن هره برخه اغېزمنه کوي، د ویښتو نه د جلد نه نیولې هره برخه. خو اکثره ناروغي د سګرټ له کبله چې کېږي هغه د زړه دي. د زړه په رګونو کې دننه غوړنې زخې جوړېدل او د زړه حمله کېدل. د سږو ناروغي دي چې هغه سالنډۍ او د تنفس مشکلات دي. سرطانونه دي چې هغه د سږو سرطان او نور سرطانونه دي چې دا اساسي 3 رنځونه دي چې دغه له کبله خلک مري. خو نور هم مشکلات لکه څنګه ما ذکر وکړه چې د سګرټ له کبله کېږي. اوس سګرټ څکل ولې سړی باید سګرټ ونه څکي؟ د 2مې نړیوالې جګړې نه وروسته چې کله جګړه بنده شوه، انسانان د ټوپک او د مرمۍ د لاسه په غربي اروپا کې نه مړه کېدل. نو یو دم خلکو ولیدل چې خلک د زړه د حملې د لاسه مري، د سرطان د لاسه مري. دوی سوچ وکړه چې دوی خلکو په هر شي کې فکر کوي زموږ په پرتله چې دا ولې داسې مرګونه را روان دي. نو هغوی وکتل یو شی د دوی په لاس ورغی چې خلک د 2مې نړیوالې جګړې شاوخوا ته سګرټ ډېر زیات څکه. نو دا یوه ډېره ښه څېړنه وه چې په برطانیه کې شوې ده د 1950 کال راسې او تر اوسه پورې دا روانه ده. دا څېړنه دوی یوازې په ډاکټرانو وکړه. هغه ډاکټران چې دوی وکتل چې دوی سګرټ څکي او هغه ډاکټران چې څوک یې نه څکي، دوی وکتل چې دا څومره زر مري، د دوی عمر څومره دی. په ډاکټرانو ځکه وکړه چې یو خو ډاکټرانو معلومات پیدا کول اسانه دی، بل د ډاکټرانو د صحي په هکله معلومات د عامه ولس په هکله ډېر زیات دی،
او بل د ژوند معیار چې دی یو سټنډرډ دی چې ټول په خپل منځ کې لري چې وګوري چې سګرټ په دوی څه اثر لري چې دوی وکتل چې کوم ډاکټران چا چې سګرټ نه وڅکلي هغوی چا چې څکلي وو هغوی د نورو په مقابله 10 کاله زر مړه شوي وو یعنې سګرټ د هغوی 10 کاله عمر کم کلی وو نو معنا چې په ډاکټرانو کې چېرې سګرټ 10 کاله عمر کمی نو په عامه خلکو کې خو به دا نور اغېز به نور هم زیات ناوړی وي که نه بل اساسي شی لکه ما مخکې ذکر وکړ چې هغه سپورت یا منډه ده چې موږ لکه څنګه د چاغوالي سره چې چاغ شوې نو بې سړی منډه نه وي ځکه چې منډه وهلی نه شي اوس منډه ولې مهمه ده د منډې فایده څه شی دی چاغوالی بالخصوص هغه چاغوالی چې د خېټې په برخه کې دا ټول نه زیات خطرناک دی وازګه پر دا سیمه کې داسې دی لکه یو بام چې هغه ناست دی چې کله به چوي یا تشفشا ځکه ټولې ساینسي څېړنې دا ښیي چې دغه چاغوالی پر دا سیمه کې د شکري ناروغۍ سبب دی د زړه د ناروغۍ سبب دی د ټولو مشکلاتو مور چې دغه چاغوالی دی نو ځکه یو چې دی لاره دام دی چې سړی د خپل د خېټې پلنوالی وګوري وایي چې د کوم خلکو په نارینهو کې د 100 نه زیاتې یا ښځو نه اتاتو کې زیاتې د دوی احتمال زیات ده چې دوی په شکري ناروغي او د زړه په ناروغیو اخته کیږي نو د سپورت د لارې نه موږ کولی شو چې دغه چاغوالي نه ځان خلاص کړو اوس سپورت څه فایده ده سپورت که ووایم چې د انسان پیدا شوی دی دپاره چې منډه ووي ځکه انسان ژوند چې دی هغه منډه دی او چې منډه ودرېږي بس هغه مرګ دی او بل دا ووایم چې منډه یا ځغاست د ژوند تر ټولو مهمه دوا دی درملنه دی کوم ګټه چې موږ د منډې نه اخیستی شو هېڅ دوا هېڅ درملنه هغې ته نشي رسېدلی دا منډه یوازې منډه یا ځان زورول نه دی بلکې د دې منډې فایدې د سر نه نیولې تر پښو پورې د بدن په هره برخه کېږي په اعصابو باندې په جلد باندې په ویښتو باندې په زړه باندې په رګونو باندې په کولمو باندې په ګردو باندې دا لکه ته چې نیم ساعت منډه وهې داسې کوي لکه ته د نیم ساعت د خپل د بدن درملنه کوې که نه دا یوه روغتیا ده لکه یوه دوا ده ډېر اغېزناکه نو ځکه ټولو ساینسي څېړنو دا ښودلې ده چې کوم خلک منډه وهي د هغوی عمر زیات دی کوم خلک چې منډه نه وي هغه زر مړه کېږي دا ثابت شوی ده لکه دې کې تاسې وګورئ منډه چې په اونۍ کې کم از کم نیم ساعت ته منډه وې که نه چې هغه په اونۍ کې یو نیم ساعت کېږي کم از کم دې نه زیات کولی شم صحیح ده کومو خلکو چې یو نیم ساعت منډه وهلې وه د هغوی د وخت نه مخکې د مړ کېدو امکان 100% کم و د هغه خلکو پرتله چې هغوی منډه نه وهله نو دا واضح خبره ده دلته دا څېړنه په امریکا کې شوې وه کوم خلک چې هغوی ډېره منډه وي دغه دي او کم خلک چې منډه نه وي د هغوی تقریبا د هغوی د مرګ امکان 4 چنده د دوی مقابله زیات ځکه چې دوی منډه نه وهل نور په دوی کې اختلاف یا بل شی پکې نه و د هغوی ترمنځ توپیر دا و چې یو منډه وهله او نور منډه نه وهله نو منډه هسې ځان زورول نه دی بلکې د ژوند او مرګ خبره ده اوس دا دی چې دا مختلف فکتورونه چې ما ذکر وکړي دا خواږه یا سړی ولې ونه خوري ډېر زیات یا غوړ ولې ونه کاري د دې پایلې څه شي دي نو دې خوږو پایلې ترخې دي او دا د ژوند په نورو هغه کې هم صادق دی چې د خوږو پایلې اکثره ترخې وي هغه زیات خواږه دا د زړه رګ دی هغه زیات خواږه چې موږ یا غوړ کاروو هغه غوړ په رګونو کې د کلونو په مودې راټولیږي لکه دا نورمال رګ دی دا د رګ یو برخه ده چې رګونه د پایپونو په شکل کې دي لکه څنګه پایپ کې اوبه ځي دا یو رګ دی د پایپ په شکل کې دا رګ سالم دی د وخت د تېرېدو سره رو په دې کې غوړ راټولیږي د رګ په دیوال کې چې هلته یو غوړنه زخه را جوړه شوې د دې زخې له پاسه یو پوښ دی هر وخت چې دا پوښ وچاوده چې دلته تاسې کتی شي دا غوړنه زخه ده دلته یو پوښ دی چې کله دا پوښ وچاوده نو دلته اوس وینه غوټه کېږي د وینې لاره بهیر بند شو دلته اوس عضلې ته وینه نه ځي دا سړی په سخت تکلیف کې اخته دی که نه نو دا موږ چې وایو چې دا غوړ او خواږه ولې مشکل لري یا سپورت نه کول یا سګرټ د دې اساسي اثر د زړه په رګ کې دننه دا دی او دې شي له کبله سړی مري نو د زړه حملې په شکل کې لکه څنګه تاسې لیدلي سړی په سینه کې د درد احساس کوي ځینې خلک داسې وایي چې په زړه مې بوج دی یا کاڼی دی خولې پرې راماتېږي او سالنډي احساس ورته کېږي که څوک تاسې په داسې حال کې ووینئ بالخصوص دغه عمر زیات وي او تاسې پوهېږي هغه شکري رنځ لري یا فشار لري یا سګرټ څکي نو پکار دی چې هغه ته وښیي لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل چې 999 هغه کې او ځان ایمرجنسي ته ورسوي دغه غوړنې زخې په رګونو کې دننه د 70 کلونو خلکو په رګونو کې نه شروع کېږي ساینسي څېړنې ښایي چې دا شی په 10 کلنۍ کې هم پیل کېږي که نه معنا دا چې ډېر خلک چې هغه ځوانان دي چې ځان ته ډېر روغ وایي که د هغوی کوم چې سګرټ څکي او سپورت نه کوي منډه نه وي او غذا یې صحي نه ده د هغوی په رګونو کې په 20 کلنۍ کې دا شی رسیږي نو اوس نن سبا زه ډېر عام وینم خلک 10 کلن دي د زړه حملو سره ما په هغه ځای کې 3 افغانان لري دي چې هغه 40 کلن وو یا 30 کلن د زړه حمله ورته شوې وه چې تاسې به فکر کوئ چې دا خو ځوان روغ سړی دی خو ځکه چې اوس څېړنې وایي دا شی د ځوانۍ پورې نه دی دا شی
په ډېر مخکې عمر کې را شروع کېږي نو باید هر سړی پام وکړي چې زما زړه روغ دی که نه دی. نو د زړه حمله که پیل شوه نو دا یو بیړنی حالت دی، ځکه چې هغه رګ چې بند شوی دی دا باید زر تر زر پرانستل شي. که چېرې دا نه پرانستل کېږي نو عضله به ناکاره کېږي او ناکاره عضله سره بیا سړی ژوند نشي کولی. دا ډېر مهم ده چې تاسې ځان روغتون ته څومره چې زر کېدی شي راورسي. لوی مشکل په آسیایي مریضانو کې موږ دا وینو د زړه حمله ورته شوي، په زړه یې درد دی، 3 ورځې دی کور که ناست کله چې شی کوي او 3 ورځې پس ته دی بیا روغتون ته راشي. چې موږ ګورو د زړه حمله ورته شوي، عضله یې ناکاره شوي، بیا قصه ډېره خرابه شوې ده، ګټه نه لري. ساینسي څېړنې دا ښیي چې تاسې که چېرې 2.5 ساعتو شاوخوا کې دننه راورسېږئ او ستاسې رګ په 90 دقیقو کې دننه خلاص شي نو عضلې ته به توان کم رسېږي. دا هغه وخت شونی دی چې تاسې ځان زر راورسوئ. که ناوخته راځئ نو بیا دا رګ موږ پرانیستلی شو خو عضله به ناکاره شوي. دا رګ موږ څنګه را پرانیزو؟ موږ د لاس د رګ یا د پښې د رګ د لارې نه ځو. دا مثال په توګه د زړه رګ دی، دلته دا غوړه نزخه ده، دلته یو تار تیرول کېږي، د تار له پاسه دلته یو بالون دی او د بالون د پاسه دا سپرینګ دی چې د سټیل یا اوسپنې نه جوړ دی، ډېر نری شی دی، داسې سترګو باندې په مشکل سره ښکاري. نو دا بالون پرانستل کېږي چې دا رګ خلاص شي او دغه نه وروسته دا سپرینګ دلته پرېښودل کېږي په دننه رګ کې دننه. نو دا سپرینګ رګ نه پرېږدي چې بیرته را بند شي، دا سپرینګ همدلته پاتې کېږي، همدلته ځای پر ځای کېږي د وخت سره. د وخت سره په دې سپرینګ له پاسه د غوښې برخه راځي او دا پټوي، نو دا لاره خلاصوي. خو دا کار هغه وخت ګټه لري چې زر تر زره وشي، دا نه چې 10 ساعته وروسته او 6 ساعته وروسته. نو دا ډېر مهم دی چې په وخت باندې ځان روغتون ته راورسوئ. د زړه د دغه رګونو ناروغۍ لکه اساسي نښې څه شی دي؟ یو خو د زړه حمله وه، خو په سینه کې درد معنا دا نه ده چې تاسې ته خامخا د زړه حمله شوې ده. اکثره خلک چې هغه د زړه په رګونو کې دننه غوړنې نښې لري، هغوی چې کله منډه وهي یا یو کار کوي یا کور پاکوي نو دوی په سینه کې دننه درد احساس کوي. او دا درد په مختلفو رنځورانو کې مختلف ده. ځینې وایي چې په زړه مې داسې دی لکه کاڼی دی، ځینې وایي چې په مرۍ کې داسې احساس کوم لکه چا چې رانیولی یم، ځینې وایي چې لاس مې دروند غوندې دی که نه، ځینې وایي چې لاندې د خېټې برخه کې مې درد دی، ځینې وایي د شا د اوږو ترمنځ درد دی. نو دا په مختلف انسانانو کې د زړه د رګونو د بنوالي له کبله چې کوم درد دی هغه مختلف احساس کېږي. نو دا هم یو علت ده چې ځکه اکثره خلک ولې نه راځي، چې اکثره خلک لاندې په خېټه کې درد فکر کوي چې ماته بدهضمي ده، او سبا چې راشي بدهضمي نه ده، دا خو د زړه حمله وه که نه. یا سړی چې په لاس یې دروند دا کېدای شي وایي زما دلته به هډوکی راوتی که نه، یا به څه شی چې ګوري دا هډوکي یا د عضلې مسله نه وه، حمله ورته شوې وه که نه. نو یا مثال په توګه ساه یې بندېږي، دا وه چې زه کېدای شي هسې پریشان به یم، هغه پریشاني نه بالخصوص په شکري ناروغانو کې هغه د زړه حمله ورته شوي. نو دا مهمه ده چې په دې علایمو سړی سر خلاص کړي. لکه څنګه مې وویل د درد و فشار نه پرته دغه په سینه کې چې کوم درد کېږي په انګلیسي کې ورته انجاینا وایي، چې موږ ورته د زړه درد هم ورته ویلی شو. سالنډۍ احساس چې تاسې یو کار کوئ او زر هم نفس خیزي د مخکې پرتله، په 2 پوړو ښځئ او بیا هم نفس چې دی خیزي، نو معنا دا چې په رګونو کې امکان لري چې مشکل لري. د زړه ضربان ګړندي کېدل چې یو دم تاسې احساس کوئ چې زړه ضربان ډېر ګړندي شو او تاسې ساه چې دی خرابېږي، نو دا هم د زړه یا د زړه د رګونو مشکل کېدی شي. ناڅاپي بېسوده کېدل یو دم که نه، دا هم لکه چې بېخوده شي یو دم بې له یو علته، یا نو دا هم د زړه له کبله کېدی شي. خپل روغتیایي مسؤل سره اړیکې څنګه ساتلی شي؟ دا د زړه د رګونو په هکله په 3 لارو ممکن دي. یو دا تاسې روغ یاست، 50 کلن 60 کلن سړی، ته غواړئ چې خپل زړه یا هیلث چک کې وګورئ چې زما مشکل څه شی دی. تاسې خپل جي پي ته ورتلی شي، هغه ستا فشار ګوري، ستا وینه معاینه کوي، ستا غوړ ګوري، ستا وزن ګوري، تا ته وایي چې وزن دې کم دی زیات دی، څه سګرټ څکې که نه څکې، ستا فشار نورمال دی که هغه دی، نو تا ته وایي چې ستا راتلونکي د زړه د حملې امکان څومره دی. ته دا مشکل لري، سګرټ لري، دا بند که، وزن دې زیات دی دا کم که، منډه شروع که، فشار دې زیات دی دا به درته داسې کو، غوړ دې زیات دی خوراک دې سم که، یا دوا به درکو که نه. نو دا یو ډېر مهمه لاره ده چې تاسې کولی شئ د خپل جي پي یا ډاکټر سره په دې هکله هغه وکړئ او دوی په دا کار کې تاسو سره مرسته کوي. دوم دا چې تاسې وګورئ چې زه یو کار کوم یا منډه وهم، په سینه مې درد دی او کېدای شي د زړه له کبله، په هغه صورت کې هم تاسې خپل جي پي ته ورتلی شي او ستاسې جي پیان تاسې روغتون ته رالېږي. نو روغتون مکلف دی چې دغه رنګ مریضان په 2 اونیو کې دننه وګوري. دا یوازې د زړه ناروغۍ او د سرطان ناروغۍ دي چې په هغې کې روغتون مکلف دی چې تاسې ډېر زر وګوري، ځکه چې خطر یې زیات دی که نه. نو هغه تاسې کتلی شي
او دریم لاره دا دی چې که تاسې یو څوک وګورئ چې هغه عمر زیات دی او رسک فکټورونه لري او په سینه یو دم درد شو حالت خراب شو نو هغه خو ورخوسه نشي کولی خو تاسې کولی شي چې 999 ډایل کړي یو امبولانس راوغواړئ یو سړی بوځي دې نه پرته چې مالته پرېږدي چې کاکا ښه به شي خو ښه به نه شي سړی به مړي که نه بل د زړه حمله لکه څنګه ما وویل د وخت ازموینه ده چې څومره زر راځي رګ دې پرانستل کېږي سمه ده او که ناوخته کېږي نو بیا ګټه یې نشته نو وخت انګریزي خبره is a test of time دا د وخت ازموینه ده چې زر به راځي شکري رنځوران مې ځکه یاد کړي دي چې شکري رنځوران د زړه حمله ورته کېدی شي بدون له درده د دوی د زړه د رګونو ناروغي درلودی شي بدون له درده دوی اکثره د سالنډۍ احساس کوي نو زړه حمله ورته وشي سالنډي ورته وشي خولې پرې راماته شي خو درد نه راځي ځکه شکر چې دغه بعضې د درد میخانیزم چې دی خرابوي نو د معنا ده چې شکري رنځوران باید نور هم احتیاط وکړي چې که دوی سا لنډي کېږي یا طبیعت خراب دی نو دا د زړه د کبله خو نه دی بل ما لیکلي په طبي کتنه کې د انتوپیرونه دا یو مهم موضوع دی ځکه چې زه اکثره افغان مریضان هم ګورم او د نورو اسیایي ټولنو موږ چې کوم ټولنه کې ژوند کوو هلته هر څه مختلف دی دې پرتله او یو لوی اختلاف په طبي کتنه کې دی ته چې په افغانستان کې یو ډاکټر ته ورځې هغه ته خپل مشکل بیانې نو هغه تا ته وایي څنګه یې ښه ښه سر دې خوږېږي زړه دې خوږېږي ښه دا واخله وخوره ځه قصه خلاص نو موږ داسې یو کلتور کې اموخته شوي یو چې موږ دې سره بیخي اموخته نه یو چې یعنې پوښتنه وکړو ځان پوه کړو ځکه موږ فکر کوو چې ډاکټر به هر څه موږ دپاره کوي خو دلته شی مختلف دلته ډاکټر ته ورځې هغه تا ته وایي چې ستا څه مشکل دی دغه مشکلات دي دغه لارې دي دغه چارې دي د هرې لارې دومره خطر دی د هرې چارې دومره ګټه ده اوس ما ته انډیواله په کومه لاره ځي که نه نو افغان مریضان چې ما کتلي به دوی نه وارخطای دوی وایي چې ډاکټر صاحب ډاکټر خو ته ما نه چې غواړې ته فیصله وکړه نو هغه ځکه چې دوی اول خو کلتور سره مختلف دي بل دوی هغه معلومات نه لري نو هغه معلومات مهم دي چې ته فیصله وکړې چې کله تا ته آپشن یا اختیار درکړی شي چې تاسې خپل حق په هکله فیصله وکړي چې زه همدغه لاره غواړم که نه یا د رګونو مسله ده دارو غواړي سپرینګ غواړي د زړه عملیات غواړي د هر یو دومره خطر دی دومره ګټه دی دا فیصله چې یو رنځور کې باید هغه رنځور معلومات ولري دا معلومات دپاره که څوک چې په انګلیسي ژبه نه پوهېږي هغوی دپاره ډېر سخته دی نو ځکه موږ پښتو کې ژباړه لیکلي دي چې هغوی کولی شي نو دا یو څو نور معاینات دي تاسې روغتون ته راشئ یو د زړه ګراف او تمریني معاینه ده چې په هغه اچئ او ګورئ تاسې زړه څنګه دی او ستاسې د زړه ګراف څنګه دی یو دا د زړه په شفاخانه کې دننه موږ غږیزه معاینه کوو یا الټراساونډ دی چې په کې د زړه حالت و د عضلې کیفیت و دا موږ کتلی شو نیم ساعت معاینه دی او ډېره ګټوره دی دې نه پرته ځینې نور د سي ټي سکین معاینې دي چې هغه د زړه رګونه کتلی شي او د زړه عضله کې دننه د وینې بهیر کتلی شي په روغتونو کې موږ کوو دې نه پرته تر ټولو نه مهمه د زړه د رګونو انځوریزه کتنه ده یا چې کرونري انجیوګرافي ورته وایي چې هغه موږ د لاس د لارې د رګ نه یا د پښې د رګ نه کوو او د یو نري پایپ په لارې نه یو پیچکاري په واسطه موږ کولی شو د زړه رګ وګورو دا د زړه کیڼ رګ دی او کتلی شو چې دا رګ بند دی خلاص دی په دې کې دننه غوړنې زخې شته که نشته دې نه پرته په درملنه کې لکه د دارو درملو نه پرته لکه څنګه ما وویل چې د سپرینګ د لارې نه تاسو کولی شئ چې ډاکټر ستاسې رګ پرانیزي د ایمرجنسۍ په حالت کې او د غیر ایمرجنسۍ په حالت کې هم که چیرې ستاسې په رګونو کې ناروغي ډېره زیاته او هلته موږ سپرینګ نشو کېښودلی او په دوا باندې کار نه کېږي نو بیا وروستۍ لاره د زړه عملیات دی چې هغه یو لوی عملیات دی چې باید ستاسې سینه پرانستل شي او نوي رګونه چې هغه د پښې نه او د سینې د ځینې برخې نه هغه رګونه باید واخیستل شي تاسو ته نوي رګونه کېښودل شي نو دې نه مخکې چې سړی دې حل ته رسېږي باید د مخکې نه د دې پاملرنه وکړي او د مخنیوی وکړي دا یو لنډیز وړاندې کوم لکه څنګه مو د زړه روغتیا یو دوامداره پروسه ده دا روغتیا په کلونو کې ترلاسه کېږي او ناروغي په کلونو کې منځته راځي دا د یوې شپې یو نوی کار نه دی د مخنیوي لارې شته او مخنیوي تر ټولو مهم دی د زړه کله چې د زړه حمله وشو نو بیا قصه ډېره تېره شوې ده اوبه له سره تېرې دي نو هغه نه مخکې باید د دې موږ مخنیوی وکړو لکه څنګه مو چې غوړ خواږه او مالګه او ورسره چاغوالی لوی مشکلات دي او که پر دې څلور فکتورونو موږ کنټرول واخلو نو مشکل ځان ژغورلی شو لوب او منډه ډېر مهم شی دی د روغتیا علامت دی او د ژوند یو علامت دی د چاپیریال بدلون لکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل هلته د ژوند حالات بدلیدل شرایط بدلیدل خوراک بدلیدل هوا بدلیدل دا ټول روغتیا او په زړه باندې منفي اغیز لري چې په دې سر خلاص کړو سګرټ لوی مشکل دی دې نه ځان خلاصول پکار دی او بالخصوص هغه خلک چې هغوی د زړه تکلیف لري هغوی دپاره سګرټ څکل خو ډېر زیات زهرجن دی چې پوهېږي تاوان شوی دی روغ ژوند چې دی یو روغ زړه ته اړتیا لري او د روغ زړه نه پرته روغ ژوند نشي کېدی نو په دې هیله چې ستاسې زړونه روغ پاتې سي ډېره مننه